محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم. جناب صدر مجلس دیر انتہائی قابل قدر قابل عظمت محترم علماء کرام او د علاقې ډیرو غیرتیانو پښتنو مسلمانانو ورونو، تاسو تمانه مخکې تفصیلی خطابات اکابر علماء کرامو نمبر بنمبر درجوار هغه وفرمایل، او زمونږ استاد سودا عقیده هم ده یو د الله د ذات مبارکي چې خالق ارض و سما هغه وحده لا شریک دی چې په کائنات کې نه د ذات په اعتبار سره او نه د صفاتو په اعتبار سره هغه سره څوک شریک شتا. دویم عقیده زمونږ استاد سودا ده چې جميع انبیا چې څومره کائنات تراغلي دي دغه ټول انبیا د پیدایش نه واخلې تر وفات پورې د هر قسم ګناه نه معصوم دي. دریم عقیده زمونږ د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین بارکه ده هغه دا چې جميع صحابه کرام د ایمان وروړو نه بعد تر وفات پورې دا محفوظ عن العصيان دي. سلورم عقیده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک د زمونږه چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه بعد کائنات ته نه ذلی اعتبار سره، نه عطائی اعتبار سره، نه بروزی اعتبار سره، نه امتی اعتبار سره، نه تشریعی اعتبار سره، نه غیر تشریعی اعتبار سره کائنات ته نه څوک نبی راغلی دی، نه موجود شتا، نه تر قیامت تر ورځې تر سبا پورې بل نوې نبی پیدا کېدی شي. دا خو زمونږ عقاید دي، قادیانانو زمونږ د عقاید چیلنج کړي دي. یوې زمونږ دا عقیده چیلنج کړي دا چې مونږ وایو چې ابو الانبیاء حضرت آدم صفی الله د کائنات د پیدایش نمخ کې الله حضرت آدم پیدا کړي دي، او د آدم خټه الله د ډیرو جنسونو نه راجمع کړه او هغې نه بیا آدم جوړ کړو، او بیا الله فرشتو ته وی چې اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس قال ابا واستكبر وكان من الكافرين. قرآن کریم دا غي تذکرہ کړی دا. بیا د ابلیس نه تاسو کړو هغه وی خلقتنی من نار وخلقته من طين. مرزا غلام په خپل خزائنو کې دا لیکلی دي چې دا دروغ دي. حضرت آدم علیه السلام وړومبنه پیغمبر نه دی، وړومبنه انسان نه دی، او وړومبنه پیغمبر نه دی. داغه مخ کې وی نور انبیا هم شتا. مونږ وایو نه په جناتو کې د انبیاو په باب کې بنا بر اختلاف اگر چې دا عقیده شتا، زمونږ بعضی اکابر دا ویلي دي، بعضی احادیثو نه د دې ثبوت ورکړی دی چې په جناتو کې پیغمبران تیر شوي وو. هغې کې د یو پیغمبر نوم هم بعضې لکه اسماعیل حقی رحمه الله یا نورو داسې لیکلي دي چې او د یو پیغمبر نوم پکې اسماعیل علیه السلام وو. دا په جناتو کې پیغمبر راغلی و، د جناتو د جنس نه مو دا غي دا ورکړی دی. لیکن عمومي عقیده زمونږ دا ده چې په انسانانو کې ډومبنی پیغمبر حضرت آدم صفی الله دی. مرزا د دغه منکار کوي. آخري پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. مرزا زمونږ د دې عقیدې هم انکار کوي. هغه وی آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی. کچری بعضی کتابونو کې هغه دا وایي، نو موږ هغې نه بعد د هغې یو کتاب د کلمة الفصل چې مرزا بشیر احمد لیکلی دی، هغه په هغې کې لیکلی دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کائنات نه لاړو، قرآن کریم هم ورسره وی لاړو، کائنات نه قرآن غیب شو. وی قرآن بیا 1400 کاله نو په 1903 کې مرزا دی زوی بشیر احمد لیکلی دی چې په 1903 کې قرآن کریم دوباره بیا کائنات تراغلی دی. بیا هغه دام وایي چې دا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وإذا آیت په مرزا نازل دی سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. دا آیت وی په مرزا نازل دی. او محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار. وإذا په مرزا نازل دی. ان اعطيناك الكوثر. دا وی
په مرزا نازل دی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد وای دا په مرزا نازل دی ورفعنا لك ذکرک وای دا په مرزا نازل دی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى مرزا وای دا په ما باندې نازل دی گویا د قران کریم آیاتونو کې تقریبا په 100 آیاتونه ویل دي چې دا په ما باندې نازل شوی دي دا وای په محمد رسول الله نه دي نازل شوی زمونږ یو بل عقیده دا مالک بن صعصعه ول روایت بخاری کې موجود ده قران کریم په آیاتونو کې د سوره اسراء پړومبني آیت کې هغه د اسراء واقعه د معراج چې کومه مشهور واقعه د حدیث معراج په یعنی باب قائمول سره امام بخاری ذکر کړی دی دا غي بارک مرزا لیکلی دی چې دا معراج ته محمد رسول الله جسمانی طور نه دی تل او مرزا وای چې دا په قران کریم کې د مسجد اقصی چې کوم ذکر راځي دا بیت المقدس نه دی وای دا زما مسجد مبارک د کوم چې په قادیان کې دی دین علاوه د مرزا عقاید د الله په بارک امدادي هغه د عقیده مشته چې هغه وی رایتونی فی المنام یعنی ان الله هغه وی ما په خوب کې ولیدل چې الله يم چراویخ شوم نو هغه الله زوم فتيقنت ما پوره یقین وک بیا مرزا دام وی چې الله تعالی وی ز خزایم بیا مرزا دام ویل دي چې زه د الله زویم گویا درې قسمه خبره هغه د الله بارک کړی دي هغه دام ویل ز په خپل الله يم بیا ویل د الله خزایم بیا وی د الله زویم بیا دا غینه بعد دام ویل دي چې زه صرف هغه الله منم کم چې په قادیان کې مرزا غلام احمد پیغمبر را لېګل دغه نه علاوه بل الله نه منم دغه ټول عقاید د چې مونږ وګورو نو مونږ وایو دا ټول عقاید د پلیت عقاید دي صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین بارکه چې مونږ وایو محفوظ عن العصيان دي مرزا لیکلی دی چې ابو هريره غوندي کثیر روایت صحابي یاد کړی دی وای خو یو غبي انسانو بیا صحابه بارک دام لیکلی دی چې هغه رسول الله لبا عیسایانو پنیر را لېګلو پاغي کې به سور چربي و وای دا به په شریکه خبر د پته و چې د سور چربي د په شریکه به خوړه نو دغه زم تاسو وګورئ دا د صحابه توهین راغی د انبیانو توهین بیا د انبیانو توهین په بل باب کې په بل اندازم کړی دی په خزائنو کې کړی جلد نمبر 19 کشتی نوح کې کړی دی او په تفسیر صغیر کې اول د عیسی علی السلام په مور تهمت لګول دی بیا په عیسی علی السلام تهمت لګول بیا وایي چې عیسی علی السلام بډر کنزل کول بکواس به کولو د الفاظ دي دا وای بیا يهوديان ور بسراغل د ډیرو کنزلو په وجه باندې دی وجلو چې د کنزل ډیر زیات کوي او داغه د پیدایش په باب کې امدا ویلي چې څنګه د پشکال په موسم کې د چینجی و غیره په دې نالو کې پیدا کیږي په ګندن علی کې و عیسی علی السلام هم دغه په ګندن علی کې د چینجی غوندې پیدا شوی د معاذ الله نو د انبیانو توهین هم دی د الله د عقیده د اولوہیت دغه توهین هم دی او دغه انکار هم دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت انکار هم دی د قران د اخیری کتاب ویلو انکار هم دی د صحابه عظمت شان اغه پلان د ورزول د امهات المؤمنین بارک دام لیکلی چې د پیغمبر بیبي خدیجه وای ما سره شپه تیر کړي و د الفاظ مشته د پیغمبر لور حضرت فاطمه الزهرا یادې و یغه زما سر په خپل پتون کې خود او ماته او خول چې ته زمانه څنګه پیدا شوی نو چې د ټولو توهینو ته د ټولو عقاید ته وګورو نو ماته وای چې آیا د دې مردار مقابله به مونږ کوو وای کنه زه خپل سفر وګد نه بیا غینه بعد مې دوه بیانات کړی دي ان کې سهار 5 بجې تلګنګ د اجتماع را ورسېدم 1 بجې بیان ختم کړو او ډرایوینګ هم په خپل مې کول مسلسلانه جان غینه صاحب د غرمینه پېښور اجتماع او اغه تم ډاک ته میزان رسول او بیا ته پنجاب ته لاړم بیا تر ورسېدم موسم چې ماسختن اخیری اجتماع نه فارغ شونه بیا پنجاب دی نو پنجاب کې بیا چکوال کې جلسه د سرګودم یعنی کې د لاهورم د ګجرامالم د بیا واپسی کو دي نو زه په دې وجه یم چې تاسو ځان وی خو ساتئ مونږ به د پیغمبر د ناموس د تحفظ په باب کې د مردارانو مقابله کوو ان شاء الله بل خپل ملګرو له دعوت ورکړي که تاسو لک تعداد کې هم یې نو خپل ملګرو ته وایي چې په 2 اکتوبر باندې سحر وختي ټول مرکزی عیدګاه شمسی روډ مردان ته حاضر به ان شاء الله وایي وګنه ملګرو ته دین علاوه په 1 اکتوبر د شورو پورز د بوت پورز باندې په 2 بجې به مونږ ختم نبوت چوک پاکستان چوک زوړ چي دي بینک روډ باندې باغ جامع مسجد سره لګمخ کې دغه زینب د زرګونو موټر سایکل یو ریلی مونږ په ټول مردان کې ګرځو چې هغه کې یو دعوتی مهمه می لوډ سپیکر بم لګیدل اعلان بم کیږي چې ټول د ختم نبوت اجتماع ته ځان را ورسوي او دنیا کفر قادیانانو د خپل او ځانم خایو چې موږ دومره تعداد کې هم یو چې دا ټول سړکونه لارې کوسي دا زمونږ تاسو د چنچیانو موټر سایکلونو ډکی او په دې بازارونو کې ورته ګرځو دې د پاره را سره تیار یې ان شاء الله واخر دعوانا ان